سلامونه قدرمنو دوستانو، هیله ده چې جوړ به یاست او شپه ورځ مو په خیریته تېرېږي. درنو دوستانو، نننۍ ویډیو کې به د دې په باره کې معلومات درکړو چې څنګه تاسو کولی شئ دا کوم ورور چې دغه ګروپ جوړ کړی دی، دا پښتو ریکارډینګ، ډېر ملګرو ما ته هم میسجان کړي وو چې تا په دې کې څنګه ځان اډ کړي. نو ما ویل چې په دې به ویډیو جوړه کړمه، خپل چینل ته بیا اپلوډ کړم چې ټوله دوستان د دې نه خبر شي او طریقه یې زده کړي. په لومړي سر کې خو ډېره مننه کوم د دا ورور نه چې دا خدمات وړاندې کوي. دلته ده موږ ته فیسبوک کې پوسټ کړی و چې څوک غواړي چې دا راسي ریکارډینګ وکړي، خپل منځو کې محاوره وکړي، پر هغه باندې موږ دوی ته پیسې ورکوو. نو هغه به وروسته معلومېږي چې څنګه کار دی، خو زه به تاسو ته دې طریقه کار وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ خپل ځانونه دلته راجسټر کړئ. دا ګروپ لینک هم ما تاسو ته درکړی وي ډسکرپشن کې. دلته ده لیکلي دي پری ټایم، هغه وختونه چې تاسو کولی شئ د دوی سره کار وکړئ په لنډه توګه. دلته درته لیکلي دي ا یعنې د اتو د سهار نه تر ماپښین تر 12 پورې په دغه وخت کې که څوک غواړي کار وکړي نو ا به انتخابوي، او که چیرې غواړي چې د ماپښین د 1 نه تر ماښام تر 4 پورې کار وکړي بیا به انتخابوي، او که د ماښام د 4 نه تر د ماخستن تر 12 پورې څوک کار وکړي نو سی اپشن به انتخابوي. دلته تاسو لیکلي د فری ټایم لاندې یو له دغو وختونو انتخاب کړئ او د ای بی سی په حروفو یې خانه کې ورسوئ. نو زه به تاسو ته مکمله طریقه کار وښیم. ته راسئ پر دغه لینک باندې کلیک وکړئ. دلته ستاسو خپل یو ایمیل غواړي، پر اوکې باندې به اتومات کلیک وکړئ، کوم ستاسو ایمیل چې دی هغه به دلته راسي. نو ما ته څنګه دغه شیټ راخلاص شو؟ دا په دې خاطر چې دغه اپ ما ډاونلوډ کړی دی. دغه اپ تاسو په لومړي سر کې ډاونلوډ کوئ. دغه شیټ په نامه اپ دی، شیټس. دا به تاسو راځئ پلی سټور کې به سرچ کوئ، دا به تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. کله چې پلی سټور ته تاسو راسئ، دلته به تاسو شیټ سرچ کړئ. دا ګوګل شیټ په نامه دی دوستانو. دا به تاسو را ډاونلوډ کړی اتومات. کله چې مو دا ډاونلوډ کړی نو دلته به تاسو خپله راسئ، دغه کوم لینک چې ګروپ کې اپلوډ شوی دی همدغه لینک باندې به کلیک وکړئ. دغه لینک کله چې تاسو په دغه لینک باندې کلیک وکړئ اتومات هغه شیټ تاسو ته راخلاصیږي. نو ډېره اسانه طریقه کار ده، او د دې باره کې به تاسو ته وروسته معلومات درکړم چې په دې ګروپ کې یا دې کې څنګه تاسو کار کولی شئ او دوی به څنګه تاسو ته پیسې درکوي، هغه به وروسته وګورو. نو دلته راسئ، دا ډېر دوستان دا چې خپل ځانونه راجسټر کړي دي، تقریبا تر 80 نمبره پورې دوی ځانونه راجسټر کړي دي. نو ما چون چې ما مخکې ځان راجسټر کړی و تقریبا په څوم نمبر و، دا دی دوستانو، دلته تاسو لیدلی شئ 82 نمبر باندې دی. سید ذهین میل بی بی ای هغه بچلر دی، همدارنګه پروینس دی، او هغه اپشن چې کوم دوی موږ ته راکړی هغه به دلته انتخابوو چې کوم اپشن دی، او دغه نه پس به دلته تاسو خپل فون نمبر دلته تاسو ته مکمل ډیټیلز لیکلي دي. نو نیم دی، هغه جنډر دی چې تاسو میل یاست که فیمیل یاست، همدارنګه دلته تاسو هغه ایجوکیشن درته غواړئ 12م کلاس یاست، لیسانس یاست، همدارنګه پروینس ولایت درته غواړئ. فری ټایم هغه وخت به تاسو د ای بی سی په ګروپ سره تاسو هلته په ګروپ کې لیدلی شئ، هغه به انتخابوئ، د هغه نه پس به فون نمبر دلته لیکئ. خو وروسته چې هغه کوم وخت کار شروع کړي هغه به وروسته معلوم شي. نو دا طریقه کار و. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. د نورو معلوماتو لپاره هم چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکي هم نور معلومات در سره شریکو. مننه، الله مو سپارم، خدای مو مل شه.